بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ژباړه په ساده پښتو کې دغه کتاب یعنی قرآن کریم شک پکې نشته. دا د خدای ویرونکو یعنی متقینو لپاره لارښود دی. تفسیر د جلالین مطابق ذلک دا اشاره ده د قرآن عظمت ته، یعنی دا لوړ کتاب دی. الکتاب یعنی همدا قرآن کریم لا ریب فيه پکې هیڅ شک نسته. داسې چې دا به د الله له لوري نازل شوی وي او کنه، او نه په هغه مطلب کې شک شته. هدى للمتقین دا د هغو خلکو لپاره هدایت دی چې له الله څخه ویریږي، ګناه نه کوي او د الله امرونو ته تسلیم دي. امام جلال الدین محلی وایي: المعنى هذا الكتاب لا شك إنه من عند الله وهو بيان وهدى للمتقين. یعنی دا کتاب بشک د الله له لوري نازل شوی او د هغو خلکو لپاره لارښوونه ده چې تقوا لري. او شان نزول هغه دا دی. دا آیات په مدینه منوره کې نازل شو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ. ډیر یهودان او نصارا د قرآن په حقانیت شکمن وو، نو الله دا آیات نازل کړ چې قرآن د شک نه پاک دی. دا د حق هدایت دی، نه د انسان لیکلی کتاب. یو مهمه فایده هغه دا ده: اول، دا آیات ثابتوي چې قرآن د الله کلام دی، نه د انسان. دوهم، څوک چې په تقوا ولاړ وي د قرآن له هدایت نه ګټه اخلي. دریم، بې تقوا خلک د قرآن له رڼا بې برخې پاتې کیږي. څلورم، د هدایت دروازه یوازې د تقوا له لارې خلاصیږي. پنځم، دا آیات د ایمان، یقین او اعتماد اساس جوړوي.